بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ زنانہ سوال کر لے دا سوال دا حیا خلاف تے لیکن چونکہ دومره اہم اور ضروری مسئلہ ہے په دې حواله سره ماته بشمار میسجی جمع شوی دي مجبورا په دې حواله سره زه ویډیو اپلوډ کوم ځکه چې د دې تعلق ظاهره خبره ده په منګه تاسو باندې چاهي نارینه دي زنانه دي په هغه باندې دومره علم حاصلول فرض دي چې هغه حلال حرام جائز ناجائز پاک ناپاک دا وپیژني. دغه شان دي بعض مسائل داسې وي چې هغه د حیا خلاف وي لیکن هغه دغه حواله سره موږ تاسو نه کوو دغه تعلق هم بعض مرتبه د حلال او حرام سره وي جائز ناجائز سره وي د پاکي ناپاکي سره وي او موږ تاسو چې مسلمانان یو دین اسلام پاکیزه موږ د الله رب عزت را کړل د هغه نه باوجود کچري موږ په دې حواله سره علم نه حاصلو او په نه حاصلو او په ګندګي کې ځان مبتلا کو او د حلال او حرام تمیز نه کوو په دې باندې موږ اساس پکړ کی. بهرحال دي زنانه دا سوال کړل چې خاون چې کوم دی هغه ماته اکثر چې کوم ذکر نفس د خپل شرمګه هغه راته دا حکم کوي چې دا دله جبوړه یعنی سټه وغیرہ دا غینه علاوه کله کله په خله کې دا دخول کوي نو دا زنانه و چې آیا دا عمل جائز دی یا ناجائز دی حرام دی حلال دی شریعت په دې حواله سره سوی یاد وساتئ په دې حواله سره ظاهره خبره درازو مسلې طرف ته برازو لیکن په قران مجید کې چې کوم واضح حکم دی دا غینه علاوه په احادیثو کې چې د کوم عمل لا الله او د الله رسول منع کړل هغه دوا حالت دي دو صورت دي دو ځایونه دي یو چې کله په زنانه باندې حیض وي یا نفاسونه په دغه حالت کې تاسو هم بسری نشي کولای دا جایز عمل دی دا حرام عمل د هغه نه علاوه د زنانه چې کوم د بول بارشا لار را د بول بار را په هغه کې هم بسری کول جایز نه دي دا حرام دي ځکه چې دین اسلام یو فطری دین نه فطرت طرف ته زمونږ تاسو راهنمایي کوي او ظاهره خبره ده د انسان چې کوم مزاج دی د انسان چې کوم جنسي تسکین دی د هغې لپاره الله رب العزت جوړ کړی او د هغې چې کوم اوس مثال طور پر د انسان چې کوم آزادي الله رب العزت جوړ کړی د هر عضو ځانه یو مقصد دی یو فائدہ ده د هغې مقصد لپاره الله رب العزت هغه آزاد جوړ کړی لاسونه دي خپې دي جبه ده سترګې دي پوزه ده نو د هر عضو چې کوم ځانه مقصد دی دغه شانتي د جنسي تسکین لپاره د جنسي لذت حصول لپاره الله رب العزت چې د جدا لاري جوړی کړل زنانه نه لار ورکړل دا شانتي نارینه نه عضو ورکړل دا غي په ذریعہ باندې د انسان جنسي تسکین کیږي دا فطری عمل دی سمجھ کې خبر راځي او دا غي ذکر په قران مجید کې ذکر موجود دی چې تاسو چې کوم زنانه د غساسو لپاره د کیتی په مانند دي تاسو چې کوم کیتی ته کوم طرف ناراضي نو راتلی شي تاسو ته چې کوم طریقه کې سکون ملاويږي ظاهر خبره ده په حدیث په قران مجید کې الله تعالی په بل آیت کې فرمایي لتسكنوا الیها تاسو خپل کور والا په ذریعہ باندې سکون حاصلوي د زنانو په ذریعہ نو د سکون د حصول لپاره چې کوم تاسو کومه طریقه اختیار کړئ لیکن د شریعت په حدود کې دن او چې کوم لارا چې کوم عمل چې کوم زید الله رب عزت د سکون حاصلولو لپاره جوړ کړل په هغه کې بیا ظاهر خبره ده په قران مجید په بل آیت کې الله رب عزت فرمایي هن لباس لكم وانتم لباس لهم تاسو چې کوم زنانه د غساسو لباس دي او تاسو خپل زنانو لباس دي یعنی څنګه چې د انسان په دې جسم باندې لباس وي او دا چې لباس وي نو د چې کوم شرم دی د چې کوم عزت دا محفوظ وي او کچره غلريږي نو دا بیا سو شي د چې کوم عزت دی هغه ختم شي نو دغه شانتي خزه خبر چې کوم دي د دوی یو بل نه چې قسم له شرم حیا نشته بلکې دوی یو بل نه چې کوم دي پرده نشته د یو بل نه چې په ستري غبان نه فغستل غواړي سکون حاصلول شي نو دو حاصلول شي لیکن باقي کې بیا قیود دي باقاعده حدود دي څنګه چې تاسو مخته ما ذکر کړی په قران او سنت کې چې کوم ملاويږي هغه چې کوم دوا صورت داسې دي چې په هغه کې چې کوم دي خزا خاون چې کوم دي هم بسری نشي کولای یو خود نفاس په حالت کې یا د حیض په حالت کې یا د شان دي چې کوم شال را د بول بار را په هغه کې هم بسری دا خو مطلقاً چې کوم دي ذکر موجود دي چې دا حرام دي باقی د نور جسم نه چې کوم دی فائدہ او چتول شي نفع غسته شي سکون حاصلول شي لیکن ظاهر خبره ده بعض مرتبه د انسان چې کوم فطرت وي هغه فطرت مختلف او اکثر خلک داسي چې کوم په فطرت باندې سلیم الفطرت انسان وي نو هغه چره یو داسې عمل چې هغه د انسان فطرت نه خوخي هغه ته کراهت محسوس کیږي هغه ته کرګ کیږي نو هغه بیا داسې عمل لسان ساتي څه ضروری نه ده وس خاوند داسې چې هغه دا غواړي چې زما زنانه دا هغه ته د شرمګا یا نفس ته چې کوم دی جب وړي
او ضروري نه چې هغه خزه چې کوم دي د هغې ضمیر دا ګواره کې چې دا دې نه جب ویسي. د هر انسان فطرت د هر انسان مزاج مختلف وي. نو بعض مرتبه د داسې اعمالو په وجه باندې د غیر فطري اعمالو په وجه باندې د خزې په خاوند په منځ کې دراړونه پیدا شي، د یو بل چې کوم بزړه کې نفرت هم پیدا شي، ځکه چې یو زنانه داسې چې هغې د عمل خوښ نه دی او خاوند د چې دا بکای داسې عمل بکای اگر چې جایز ولې نه نو دې سره بیا سوچي پرشتہ باندې اثر کوي. په پکار دار چې د غیر فطري عمل نه ځان ساتو. بهرحال دا چې کوم عمل په دې حواله سره ظاهر خبر دا مطلقاً خدا حرام نه دی، یعنی څنګه چې د نارینه چې کوم ذکر دی نفس دی شرمګاه دی چې کوم ظاهري حصہ دا خو پاکه ده. په دې ظاهر خبره ده څنګه چې د جسم نور آزادي لاسونه دي ګوتې دي دغه چانتي پوزه ده او نور جسم دی دا آزادي دغه شانتي دام د انسان د جسم یو عضو ده دا د نارینه چې کوم ذکر دی. نو دا د دې چې کوم ظاهر دی دا پاک دی. په دې باندې کوم ظاهر باندې څه ګن نه لګېدلی نو دا پاک دی، لیکن څه ضروري نه چې هر پاک شی به چې کوم دغه له جوړي او په خله کې تاسو ته ما دغه ذکر مو کوچی د انسان چې کوم فطرت دی مزاج دی هغه دغه نه ګواره کوي. څه ضروري نه چې یو شی په پاک غیر به جوړي. مثال تور پر دا پوزه ده په دې پوزه کې دنه اوس کړي می دغه بګوي او د لپاسه نه چې کوم دی د هر انسان دا نه غواړي چې غراو لګي دی چې کوم دی چې وي دا یا دا پوزه چې کوم دی په خله سمجھ کې خبر راځي. تاسو زه مثال باندې سمجھاوم چې تاسو مسله په سمجھ کې راشي. نو هر یو عمل ضروري نه دا چې پاک شی هغه به تاسو جب غیله وړي یا دغه شانتي په خله کې باغ شی اخلي. نو دغه شانتي دا عمل علماء په دې حواله سره مطلقاً ظاهره خبره ده په دې حواله سره مطلقاً د حرمت فتوا نه ورګي، البته دا شدید مکروه عمل دی ځکه چې د دې خرابیان مخ ته ډیر کې دي شي طبي حواله سره د دې نقصانات کې دي شي چې د زنانه چې کوم خله ده ظاهره خبره ده دا خله خو یو داسې شی دی چې الله رب دا د خوراک ساګ لپاره پیدا کړل. دې په ذریعہ باندې موږ خبرې کوو، دې په ذریعہ باندې موږ د الله رب ذکر اسکار کوو، په دې باندې موږ تلاوت کوو. الله رب د دې لپاره پیدا کړل. نو کچري مثال کے طور پر دې ته جب وېسي نو په دې حواله سره په نکاح وغیرہ باندې اثر هونه پریوزي او نه دا مطلقاً حرام عمل له، لیکن البته شدید مکروه عمل له د دې انسان ساتل پکار دی. او د هغې نه علاوه کچري دخولو کې بالکل چې کوم ذکر دغه مخلوق کې دنه داخل کی په دغه حواله سره ظاهره خبره ده. تاسو ته مثال درکو چې د دې ظاهر پاک دی، لیکن البته کچري د دین منی اخراج شي منی په حواله سره مطلقاً چونکه منی ناپاکه ده کچري د جسم په یو ځای په کپڑا باندې ولګي کپڑا سره ناپاکه کیږي نو دغه منی کچري په خلک دنه لاړ شي نو دایره خبره د دې سره خلک ناپاکه شي. نو د داسې عمل نبی ازان ساتل پکاري کچري مثال کے طور پر منی دغې نو د منی خروج چې کوم دی غبار کول پکاري او د هغې نه علاوه کچري منی دن نه کی دا یقیني طور پر د ګناه کبیره ده ځکه چې منی چې کوم دی هغه ناپاکه ده حرامه ده، لہذا هغه دن نه کول دا ناجایز عمل لیکن کچري دن نه کی په دې حواله سره توبه استغفار کوي او د دې عمل نه ظاهره خبره دی عمل په ذریعہ باندې تاسو ته مخه بیان کړل چې نکاح خو نه ماتيږي او دا مطلقاً حرام هم نه دی لیکن شدید مکروه دی. لہذا یو عمل شدید مکروه یو هغه انسان حرام کاری طرف تبي داغي په ذریعہ باندې پرشتہ باندې اثر پرې ہوتے شي داغي په ذریعہ باندې چې کوم دي نقصانات طبي حواله سره کې دي شي. اوس مثال طور پر د زنانه په دې جبه کې یا په دې خله کې دنه هغه په ذریعہ باندې انفیکشن وشي، خطرناک انفیکشن وشي، جراثیم ظاهره خبره ده جراثیم ګنده زده او تری د دې په ذریعہ جراثیم دنه په دې خله کې دال شي دنه دغه تلاش نو په صحت باندې اثر پرې ہوتے شي. بهرحال موږ په کار د چې کوم فطري عمل لغه موږ اختیار کو او د داسې اعمال نه ځان وساتو. لہذا چونکه مساسو مخه ته مسله کوم بیان کې دا شدید مکروه عمل له اگر چې مطلقاً حرام دي نه وی لګيږي لیکن دا انسان حرام طرف ته بي په کار دار چې داسې عمل نه موږ ځان وساتو کچري مخه دا عمل شوی باغې باندې توبه استغفار وکړو او آینده لپاره چې موږ ځان د داسې اعمال نه وساتو. بهرحال امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.